بسم الله الرحمن الرحیم. محترمو، یو سوال ډیر زیات راځي ماته، هغه دا چې وای موږ ته د غسل طریقه راوښیوه. محترمو، کله چې انسان جنوب شي، هغه که په حلاله که په حرامه طریقه باندې او یا په یو خور باندې ماهانه ناجوړي راشي او بیا پاکه شي، او یا ماشوم پیدا شي او هغه بیا پاکه شي او غواړي چې غسل وکړي، نو د هغوی ټولو یوه طریقه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم به غسل کوو په کامله طریقه باندې به کوو، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د غسل طریقه د هغه بیبیانو لکه عایشه، میمونه رضی الله تعالی عنها هغوی رانقل کړې ده. نن به زه تاسو ته د عملي طریقه در وښیم. محترم، اول چې کله انسان لاړ شي حمام ته یا په کوم ځای کې چې ته غسل کوې، اول کار چې ته شروع کوې هغه باید نیت دی. نیت په خوله باندې نشته، خو په زړه کې باید دا نیت وکړې چې زه د جنابت نه غسل کوم. دویم باید بسم الله ووایه، او بسم الله ډیره لازمي ده. په دریم نمبر کې ته باید بیا خپل لاسونه وینځې او اوبه به راواخلې، په لاسونو باندې بیا واچې او لاسونه به صفا وینځې. کله چې د لاسونه وینځل، په څلورم نمبر کې به استنجا وکړې او خپل فرج به وینځې، او دا ډیره لازمي ده. کله چې د استنجا وکړه، د هغه نه وروسته به بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کول چې د خپل ګس یا چپ لاس چې دی دا به راواخیسته او بیا به په ځمکه پسې وسولو او بیا به وینځه. نن سبا زمانه کې خو ځمکې سولېدلو ته ضرورت نشته، ځکه صابونونه هر څه شته، نو باید په صابون باندې ته خپل لاس وینځه. کله چې د په صابون باندې لاس وینځه، نو بیا ته کولی شې که چېرته داسې مخته د داسې یو بالټۍ یو سطل یو پروت په هغې کې اوبه وې چې د هغه نه اوبه راواخلې او پوزې او خولې دواړو ته واچې. د دې دوه ته دې ته مزمزه او استنشاق وایي، او د دې دوه طریقې دي. اوله طریقه یې دا ده چې اوبه یو ځل راواخلې او پوزې ته هم واچې او خولې ته هم واچې داسې. او دویمه طریقه یې دا ده چې اوبه راواخلې یوازې خولې ته واچې او بیا اوبه راواخلې یوازې پوزې ته واچې درې ځل. خو دا مهمه ده چې کله دې خولې ته اوبه واچولې، نو خامخا به غلغله کوې. مثال ته لکه سړی چې ستونه یا مرۍ خوږېږي او غلغله کوي د مالګې، دغسې به په غسل کې ته دا اوبه غلغله کوې. او دغسې په پوزې ته چې کم هم کله اوبه اچې، نو بیا به دا پوزه ته بیا دې ځای ته رارسوي، یعنې د اوبه به کش کوې چې د پوزه دې ترخه شي، او د هغه نه وروسته بیا به بیرته راستون کوې. د دې نه وروسته د مزمزې او استنشاق نه وروسته به بیا مکمل اودس وکړې، یعنې لاسونه به وینځې، سر باندې به مسحه وکړې، د هغه نه وروسته به پښې وینځې. که دې چېرته پښې پرېخوستلې او د غسل نه وروسته دې پښې وینځلې، خاص کر که چېرته په ځای کې خټي او دا پښې ستا بیا خیرنېږي او یا په خټو کېږي، نو بیا پښې پرېږده، او چې کله دې غسل مکمل شو پښې وینځه. او که چېرته ځای صفا و، پښې دې انځلې یعنې مکمل اودس دې کوو، نو هم تا ته اجازه شته. کله چې دې اودس وکړو، نو بیا به اوبه راواخلې، خپل لاسونه به وینځي، او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه وه. هغه به خپل لاسونه لامده کړه عفوا، او بیا به د سر په کې داسې ووله، یعنې د یختو کم یخونه چې د کم بیخ چې دی هغه ته به اوبه ور ورسولې. د هغه نه وروسته به بیا په لپه کې اوبه راواخیستلې، په خپل سر باندې به درې ځل واچولې، ټول سر به وینځو. کله چې به سر نه فارغه شو، نو بیا به ښي طرف باندې اوبه اچولې، اوبه به راواخیستلې او په ښي طرف باندې به داسې واچولې، داسې ښي طرف به ټول وینځه. بیا به اوبه راواخیستلې او په چپ طرف باندې به داسې واچولې، او بیا به ټول بدن په اوبو باندې لوند کړه. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د غسل طریقه وه او اسانه طریقه وه. خو یو څو خبرې باید په ذهن کې وساتي. اول دا چې کله غسل کوې، نو باید اوبه کمې استعمال کوې، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم د ډېرو اوبو د استعمالولو نه منع کړی وای، اسراف به نه کوئ. اگر که یو انسان د نهر په غاړه ناست دی، نو هم په اوبو کې به اسراف نه کوي. دویم، که چیرته بالفرض و تقدیر تا په اول کې اودس وکړو، نو بیا وروسته اودس ته ضرورت نشته، ستا اودس مکمل شو. خو که چیرته دې د غسل په منځ کې د یو انسان اودس مات شي، یعنی باد ورنه ووځي یا یو بل داسې کار وشي چې په هغه باندې اودس ماتېږي، نو باید وروسته بیا دوباره اودس وکړي. دریم، په کوم ځای کې چې ته غسل کوې، هغه که اوبه یي که تشناب یي که هر ځای، هلته د بولو یا د پیشاب او د متیازو کولو نه ځان وساته. انسان ته چې ډېرې وسوسې پیدا کېږي، د دې کار نه پیدا کېږي، او رسول الله صلی الله علیه وسلم هم د دې نه منع کړی ده. څلورم، کومه ښځه چې ویښته یې ګڼي یا کوم سړی چې ویښته یې ګڼي، نو هغه باید کوشش وکړي
کوشش وکړي چې دا اوبه خپل یختو ته مکمل ورسوي او یو ځای وچ پاتې نشي. او دا ځکه چې که چېرته ستا یو ځای وچ پاتې شو نو ستا غسل نه کېږي، چې غسل دې نه کېږي نو بیا به ته دغسې جنوب ګرځې. نو باید کوشش وکړي د نفاس په حالت کې او یا د حیض په حالت کې په ښځه باندې دا لازمي دي چې هغه خپل یخته ټول خلاص کړي او ټول سم لامده کړي. خو د جنابت په حالت کې ښځه که چېرته کونسۍ وي او یخته یې دا کړې وه نو هغه دا کولی شي چې هغه خلاص نه کړي خو لامده یې ټول کړي. دا خبرې وي او دا د غسل طریقه وه. اخر کې یو خبره ده چې بعضو ملګرو تپوس کړی و چې د لواطت نه څنګه غسل کېږي، بعضې ملګري وایي چې د زنا نه څنګه غسل کېږي. محترمو انسان چې جنوب شي هغه که په حلاله طریقه باندې که په حرامه طریقه باندې نو د غسل دا طریقه ده. خو باید انسان کوشش وکړي او د الله رب العالمین نه ویریږي او دا کوشش وکړي چې هغه ته جنابت په حلاله طریقه باندې راشي او د حرامې طریقې نه ځان وساتي. الله رب العالمین دې موږ ته د عمل کولو توفیق راکړي.